د سلام په وړاندې کولو هرکلی درته کوم د نن لنډ او مهم خبرونو ته پیل له امارات څخه. امارات وایي طالبان یو خواته د سولې خبرې کوي او له بلې خوا ترهګرۍ ته ادامه ورکوي. د متحده عربي امارات حکومت له طالبان سره د خبرو د ځنډولو په اړه د ټرمپ د پریکړې د هرکلي ترڅنګ ویلي دا څنګه کیدای شي طالبان یو خواته د سولې خبرې کوي او له بلې خوا ترهګرۍ ته ادامه ورکوي. کندهار د کندهار لاریون کوونکي وایي ملي امنیت د جماعت ملا امام وژلی. د کندهار ښار د 12مې امنیتي حوزې اړونده سیمې سلګونه اوسېدونکي د یوه جماعت د امام د وژل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاهین د پاکستان پر بلنه له غور وروسته دغه هیواد ته سفر کوو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي چې پاکستان ورته د سفر بلنه ورکړې او په مناسب وخت کې به دغه هیواد ته لکه د نورو هیوادونو په څیر سفر ولري. ټاکنې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیل راهیسې تر اوسه 50 شکایتونه ثبت شوي چې څېړل شوي او رسیدګي هم ورته شوې ده. طالبان د وسلوالو طالبان له لوري د پکتیا 6 نیول شوي سیمه ییز خبریالان بیرته خوشي شوي دي. کندوز د کندوز د اشتیارچي ولسوالۍ سقوط شوې ده. د کندوز د اشتیارچي ولسوالۍ چارواکي وایي چې د اړوند مسؤلینو د بې غورۍ له امله وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. که د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د روانو خبرو درولو په غبرګون کې ویلي چې د سولې پر وړاندې رامنځته خنډ د طالبانو روانه جګړه ده. د نن لپاره لاندې مهم خبرونه همدمره لایک کړئ، شیر کړئ او د دغسې تازو خبرونو او معلومات لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل خبرې سرویس تاسو ټول ته ښه وخت. د خدای په امان.